الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د جمعې په شپه ملګرو ته معلومه ده چې منګه د مؤمن بنده خویونه بیانو د قرآن او د حدیث په رڼا کې، خو نن د هغه سلسلې بیان نه دی، په یو نوي موضوع باندې بیان دی، او هغه بیماری د وسوسې او د وهم. د دې اسباب څه دي؟ ولې سړی په وسوسو کې او په وهم کې او په فکرونو کې پرېوځي، او بیا علاج یې څه دی؟ وجه سبب د موضوع د بدلولو او د دې غوره کولو دې شپې له هغه ده چې بې شماره کسان، بې شماره دا زه وایم، په هغې کې نارینه دي زنانه دي چې هغوی رابطې کوي او بیماران دي د وسوسې په دې بیمارۍ سره. او بعض زړونه ملګري خوال راځي، صرف په دې هفته کې 4 یا 5 کسان راغلي، 4-5 کسان چې هغوی ته د وسوسې او د وهم بیماری ده وته. اوس هلته حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي، الدین النصیحه، دین د خیرخواهۍ نوم دی. او بیا چې څوک په منبر باندې کینی، نو دی خو کینی په دې بنیاد چې دی د امت خیرخواهي کوي. نو ما دا سوچ کو چې دې کې به خیرخواهي د ټولو مؤمنانو او خصوصا د دغه رونو او خویندو چې هغوی په دې مرض کې مبتلا دي. که چېرته الله زما د دې یو څو خبرو د لاسه هغوی د دې وسوسو نه او د دې وهمونو او پالتو فکرونو نه راوباسي، نو دغه زموږ مقصد دی، او په دغې بنیاد باندې دا بیان کو او دا وضاحت کو. وسوسه او وهم دا جدا شي نه دي. په دې زمانه کې، زموږ په دې وخت کې ډېر نارینه او زنانه په داسې حالاتو کې ژوند تېروي چې سړی د هغوی قیسې او خبرې واوري، نو سړي پرې زړه وسوځي، په ناشنا وسوسو کې مبتلا وي. دا وسوسه چې ده دا یو بیماري ده، او دا د امتحان په شکل کې کله په یو انسان باندې دا بیماري راشي. لکه څنګه چې بیماري ده د ګردو ده، د زړه ده، د معدې ده، دا یو بیماري ده، دا وسوسه دا یو بیماري ده. او کله دا په نیکانو خلکو باندې هم راشي، امتحان دی، نو امتحان خو په نیکانو خلکو هم راځي. بیا دا وسوسې دا اقسام لري. کله انسان ته وسوسه په عقیده کې راځي، هغه جدا مسله ده، د هغې وضاحت به راشي. کله په عمل کې، کله په یو څه، کله بل څه کې. یو مرتبه د وسوسې داسې ده چې هغې ته په عربي کې ویل کېږي الوسواس القهري. هغه وسوسه چې په دې انسان باندې تسلط کړی، تسلط، او دی په خپل گرفت کې پوره راغستی، ځکه دې ته القهري ویل کېږي. داسې سوچونه او فکرونه د ده دې ذهن ته راځي بشکل قهري، یعنی که دی غواړي او که نه غواړي دا سوچونه ورته راځي. او که دی دغه څه ونه کړي، دا څه چې ورته راځي او دا څه چې ورته ویلی کېږي په دې وسوسو کې، نو د ده حالات ښه ګډوډ کېږي، او د دې نه هم بیا دی په دې بیمارۍ کې مخکې ځي. نو ډېر داسې مسلمانان دي چې د وسوسو دغه مرتبې ته رسېدلي، چې یعنې د وسوسو رانیولي دي او د فکرونو او سوچونو. بعض وروڼه دا تپوس کوي یا زموږ خوا راغلي دي، وایي موږ نه غواړو خو بیا هم کېږي. دې ته وایي هغه قهري وسواس، یعنی که دی غواړي او که دی نه غواړي، په ده دومره مسلط شوی.
اصل دا دی چې دا د شیطان د طرف نه بنیادی خبره دا ده چې دا د شیطان د طرف نه او کله نا کله د اعصابو سره او د دماغو سره تعلق ساتي هغه به بیماری شو بله لکه اصل دا چې وسوسه د کوم طرف نه راځي شیطان د طرف نه او کله دا د اعصابو بیماری هم کېدی شي نو ته به ډایرکټ فیصله نه کوې چېرې دا سړی بیمار دی او د اعصابو ډاکټر له ورشه کېدی شي په ده باندې شیطان مسلط وي ښه دا سړی ښه نیک سړی دی او ښه دینداره دی بیا هم په دې بیماریانو کې نو بیا ده ته دا ووایه چې ته ډاکټر له لاړ شه چې ډاکټر ته وګوري ستا څه مسله ده او زما خواله خو چې څوک هم راشي الحمدلله موږ کوشش دا کوو چې دا سړی هغه نقطې ته ورسو چې دی په هغې سره د دې خپلې مسلې نه خلاص شي لکه اوس بعض مولیان داسې دي ته یې خواله ورشي او ته ورته ووایې مولوي صاحب یاره ما ته داسې راځي او زه د شپې یېرېږم او زه یم مړ کېږم او زه یم چې بس کافر شوم او زه یم چې زه مرتد شوم او زه دا شوم او زه دا په تا چا څه کړي دي اولنۍ نقطه په تا چا څه کړي څنګه ته دا وایې چې په تا چا څه کړي دي تا د ده نه څه تپوسونه کړي دي تا دې کښېنولی دی تا د ده نه څه معلومات حاصل کړي ډایري کې په څه کې راګیر کو په تا چا څه کړي نو دې پسې به دویمه مرحله څه ده چې په تا چا څه کړي دي اوس به مولوي صاحب علاج کوي زه ګوره دې نه منکر نه یم چې په تا چا څه کړي دي دا نشي کېدی کېدی شي خو څنګه په اولني ملاقات کې ته سړي ته په تا چا څه کړي دي او یا ورته وایي په ته چا نظره کړی ها نه ته د دې سړي حالات معلوم کړه لکه اوس زما خواله چې یو کس راشي دلته الله مله عقل لا کړی زه دې سړي د حالت ته ګورم چې دا مسافر دی مسافر سړي ته سوچونه ډېر راځي په نسبت د هغه سړي چې خپل ځای کېږي غریبي ده مسلې دي بیماریانې دي د کور مسلې دي د هغې دله سره د ټینشن ډېر شي د ده سوچونه او فکرونه هغه ډېر شي نو ډایرکټ درته نشم ویلی چې او ته یو بس په تا چا څه کړي دي یا ته چا نظره کړی نه د ده نه لږ نور معلومات واله بیا دله د هغې نه بعد جواب ورکړه او کله داسې هم کېږي چې دا سړی بیمار وي د ضرورت څه ته لري اسپتال ته ضرورت لري او زموږ خلک ډایرکټ بس مولوي صاحب ته ورسوه بله یو مسله دله به نه مني خو په دې کې به د پسې راماتي یاره یو بس په ده باندې پیریان دي او په ده چا څه کړی دی او دا یو نظره شوی دی هر سړی چې ګډ وډي دی چا نظره کړی نه او نه په هر سړي باندې یو چا به څه کړي په ده به جادو شوی او یا پې جو پیریان دي زه ورته یم لکه دا سړی بیمار دی اسپتال ته وړه غواړي چې ډېر زما خواله راغلي دا کم ملګري چې ما سره ډېر کښېني پاسې هغوی ته پته ده دا سړی بیمار دی دا لیونی دی دا ذهني بیمار دی دته د ذهن مسله ده پلاني ځای کې اسپتال دلته یې ورسو نه دا دی روغ رمټ دی خو به دی چا څه کړي دي ته خو ډاکټر له اول بوځه که نه دا فیصله تا څنګه وکړه چې به ده چا څه کړي دي ته خو دې ډاکټر ته وښایه بس پکې زما خواله کسان راوړي او یو څلورو پنځو نیولی په ده چا څه کړي دي لازم نه چې په ده چا څه کړي دي د دماغي حالات ګډوډ دي دی همیشه دیسي او دی دیسي دی ګډې وډې تاسو دې دماغ ډاکټر له بورې اعصابو ډاکټر له بورې نه خو به ده چا څه کړي دي او موږ یو مولوي صاحب سره ملک کې رابطه وکړه هغه وایي چې په ده باندې چا تور جادو کړی دی مولوي صاحب ته د کلي نه پته ولګېده چې په ده باندې چا تور جادو کړی دی او ډاکټر له لاړ شه معلومات وکړه خبره واضحه شي د هغې نه بعد به ګورو چې به ده چا څه کړي دی او که نه دي کړي نو موږ کې یو دا مشکل دی چې د علاج نه تښتو قصه اسانه په څه ور واړو چې چا راباندې څه کړي دي یا چا نظره کړی نظر هم حق دی جادو هم اثر کوي د الله په اذن سره پیریان هم د انسان په بدن کې ورننوتی شي خو دا داسې نه ده چې ته معمولي ګډوډ شو جو بس په تا چا څه کړي دلته یو کس و هغه قصې میسې کولې وي زه دمونه اچوم او زه پیریان لرې کوم او زه دا کوم او زه دا کوم زه ورسره ناست ما ورته ویم یاره قاري صاحب زما یو مسلې وي څه په هغه ورځو کې به داسې زه به درس ته کېناست زما به سر به ډېر بوج راتو ما زه چې درس ته کېنه زما به سر بوج راسي ما ته وایي کښېنه به دا زیره له ایسې ورو
ښه به زور او لګیا نو نور څه خو یې نشي ویلی ځکه هلته خو زما ورته غوږ او ما ورته وایم چې سړی په زوره به وایي چې زه اورم تلاوت یې کوو یو ځای وي او بل ځای وي او ذکر او اذکار او دا یو 10 منټه زما د تندی نیولی چې کله پرېښو ما ته وایي چې اوس دې دلته څه بوج محسوسوې که نه نو ما ورته وایم خود به بوج محسوسوم 10 منټه تا ماله نیولی و دا سر زه به بوج نه محسوسوم نه نه کنه وایي دقه مشکل دی که نه ته اوس مني نه نو ما دا زه څنګه ومنم دا خو الله ماله عقل لا کړی 10 منټه ته یو ځای ونیسه دا بیا درون درون نه دا ځای اوده نه شي ښه ما زه صحیح شوه زه د دغې د لاسه نه دي څه چل وي په تا چا څه کړي دي په تا باندې چا څه کړي دي زه درته یو خبره وکړم حالانکې زه هم دومره غټ سړی نه یم زه هم د الله یو کمزوری بنده یم خو کیدی شي دا خبره بیا هم زما په باره کې کیدی شي یاره چا پې څه کړي ځکه چې زموږ د ټول الحمدلله د پښتنو سره د امت سره رابطه ده بیان کوو یو شی بل شی کیدی شي یو دشمن دي شي چې په ما باندې څه وکړي ښه اوس یو سړی عام سړی دی نه د چا سره دشمني شتي نه د چا سره ورانه ده نه په امت کې د هغه اوچت مقام که خپې خویږي په ما باندې چا څه کړي او دا په ما باندې کوړي شوي او دا په ما دا شوي او دغه شوي نو خبره مې دا کوله چې دا کله مرضي یعنی بدني مرضي چې د هغې تعلق د څه سره وي د ډاکټر سره او کله دا پالتو وسوسې د شیطان د طرف نه شیطان ګورې تا په وسوسو کې داسې نه راچوي چې بنیادي طور سره تا خرابوي د اول سر نه شروع به وکړي رو او تا به په اخره کې داسې ځي ته ورسوي چې تا نه به لیونی جوړ کړي ستا عبادت به په تا باندې ګډوډ کړي ستا عمل به په تا باندې ګډوډ کړي ستا اخلاق به په تا باندې ګډوډ کړي که په دې اولنۍ مرحله کې د ته دروازه بنده کړه دا تر زړه نه ویم که په دې اولنۍ مرحله کې د په ده باندې دروازه بنده کړه د نور ستا خواله نه راځي او که چېرته تا هغه راته وایي داسې او ته ورسره روان هغه وایي نه داسې او ته هغه وایي داسې او ته ورسره روان نو خو تا هغه ته دروازه کولاو کړه نو کله چې دا انسان او اکثر کمزوري ایمانونو والا په دوی باندې دا شیطان چې دا غالب شي تر دې چې شکونه ورته په دین کې شټاټ کړي د الله په باره کې شکونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې شکونه او داسې روان د ده نه اخره کې لیونی جوړ کړي او د شیطان خو دا کار دی چې دی به تا ګډوډ کوي خو زه ته یو خبره ذکر کړم ګوره سورة الناس کې قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس زه پناه نیسم په هغه الله پورې چې رب د انسانانو دی باچا د انسانانو دی معبود د انسانانو دی ګوره 3 صفات د الله ذکر شوي دي دلالت کې به چې مسله غټه ده ښه پناه نیسي په الله پورې د څه نه د شر د وسوسو اچوونکو نه دا مسله غټه ده وړه مسله نه ده دا وسوسې چې تا ته راچي د شیطان الوسواس وسوسې وراچوونکی الخناس الخناس څه ته وایي په عربۍ کې پټېدونکی نو د دې نه 2 فایدې راووتې یو دا شیطان موقع ګوري د پټېږي را پټېږي موقع ګوري چې کله ورته پته ولګي چې دا سړی کمزوری دی او زما په خبرو کې دی ما سره خویږي مخې ته روان دی زما په دې وسوسو کې چې زه ته ورچوم دقه موقع دی لټوي خو که تا الله یاد کو دی پټېږي او که تا دته دا ووایي چې زه دومره کمقل نه یم چې په دې وسوسو کې راګیر شم دی تا نه تښتي خو چې ته ولې موقع ورکې نو هغه دې څه کو هغه پټېدونکی دې څه کو هغه دې زورور کو الخناس کې دویمه فایده دا ده چې د شیطان د وسوسې کمزوري دي دې پټېدونکی دی کله پټېږي چې کله الله را یاد شي او دې باره کې حدیثونه را روان دي انشاءالله چې کله ته الله یاد کې دې تښتي نو کمزوری شو که زورور شو کمزوری دی خو په چا زورور دی چې څوک وله موقع ورکړي د په خپل ځان باندې شیطان زورور کړو حالانکه شیطان کمزور او د ده نه تښتېدی شو په اولنۍ مرحله کې او دا قصه ختمېدی شوه
خو دوله موقع ورکړه دغه کمزوري نه یو بو جوړ کړو او هغه په ځان باندې زوره ورکړو. خو دلته درته بله فایده ذکر کم. یو طرف نه خو شیطان کمزوری دی، پټېدونکی دی او تښتېدونکی دی، خو بل طرف ته دا واورئ د شیطان سره زما او ستا دا کومه مقابله چې روانه ده که نه لا تنتهي ابدا، دا چېرته هم نه ختمېږي. کیدی نه شي چې زمونږ او د شیطان مقابله څه شي هغه ختمه شي. ښه د کوم وخته پورې دا مقابله ده؟ د مرګه پورې ده. یعنې داسې نه شي کیدی چې یو سړی دا وایي چې زه د شیطان نه محفوظ یم. نه، د شیطان او زمونږ مقابله هر وخت روانه ده. او زه راته صرف د قرآن کریم د یو ځای نه دا خبره ثابتوم. سورت بني اسرائیل کې الله واقعه ذکر کړې ده چې کله الله ملایکو ته وایي سجده ولګوئ آدم علیه السلام ته، ټولو سجده ولګول الا ابلیس. قال اسجد لمن خلقت طینا، زه به سجده هغه چا ته لګوم چې هغه تا د خټې نه پیدا کړی. نو بیا دا خبیث ابلیس الله ته څه وایي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. یا الله کمال دی وخت راکو د قیامت پورې، نو زه به په دې مقابله کې روان یم د دې آدم علیه السلام د اولاد دا به زه نه پرېږدم. لأحتنکن ذریته الا قلیلا، مګر لږ خلک. دا لږ خلک څوک دي چې د شیطان په جال کې رانشي او د شیطان سره مقابله کوي؟ دا لږ دي. نور شیطان دا خبره الله ته کړې ده چې زه به د قیامته پورې لئن اخرتني الى یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا، زه به د قیامته پورې دا مقابله دوی سره کوم. د قیامته پورې دا مقابله روانه. نو داسې کیدی نه شي چې موږ د شیطان نه څه شو؟ غافله شو. نه، ښه بیدار به اوسي، دا شیطان تا نه پرېږدي. دا زما او ستا دا جنګ د شیطان سره دا همیشه روان دی. خو شکر په دې خبره دی چې دا شیطان د الله د بچایي لاندې دی، نو ځکه دی نشي مسلط کیدی په هغه چا باندې چې څوک د خپل رب سره مضبوطه رابطه ساتي. په دې باندې شکر دی. او ځکه الله هم دقه ایتونو کې مخکې ویلي ان عبادي لیس لک علیهم سلطان، ستا زما په بندګانو باندې څه زور نشتی. شیطان کار صرف وسوسې ورچول دي، صرف وسوسه تا ته دراچوي، خو زور یې نشتی چې تا راونیسي او په تا باندې دا کار وکړي، الا دا چې ته هغه ته لار اسانه کړي. نو دا خبره مې دې دپاره وکړه تاسو ته چې شیطان همیشه به موږ ته وسوسې راچوي دې دپاره چې زموږ دا ژوند ګډوډ شي، او د دې دپاره چې زموږ دا دینداري دا ګډوډه شي. بیا دا وسوسې دا په دوه قسمه دي. یو ته ویل کېږي مرض د وسوسې. مرض د وسوسې یعنی انسان همیشه په دغه وسوسو کې پروت دی، بیمار دی. یو ته ویل کېږي الوسوسة الطارئه، وقتي طور وسوسه، او دا هېڅ خبره نه ده. وقتي طور وسوسه موږ ټولو ته راځي. وقتي طور انسان ته راشي دا بیماری نه ده او د دې خبره اسانه ده، او دا انسان ته څه نقصان نه رسوي او نه په دې باندې الله رانیسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي په صحیح بخاری کې دا روایت ته ان الله تجاوز لامتي عما وسوست به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. الله زما امت عفو کړی ده، معافي ورته کړې ده په هغه وسوسو کې چې دوی ته راځي، چې څو پورې خبرې پرې نه کړي او څو پورې پرې عمل نه کړي، هغه وخت پورې الله نه رانیسي. نو که دا وسوسې ستا د زړه ته ځي راځي، الله ته په دې باندې نه رانیسي، دا د الله رحم او کرم دی. او دا کوم وروڼه او خویندې چې په وسوسو کې مبتلا دي، هغوی دې خبرې ډېر ګډوډ کوي، دا خو به الله موږ په دې رانیسي او دا به څه کړي، دا ورته هم شیطان وراچوي. نو هغوی ته موږ دا وایو چې ستا رب کریم او مهربانه، تا په دې نه رانیسي، خو ته دا وسوسې پرېږده او اله به تا رانیسي چې کله ته په خپله د حد نه واوړې او د پولې نه واوړې او زیاتۍ شروع کړې، نور الله تا په دې نه رانیسي. نو دا مې یو فایده ده ساتي چې کله دا وسوسه عارضي څه خبره نه ده، او کله د دې نه څه جوړه شي؟ بیماری تی جوړه شي. سبحان الله، د بعضو دا وسوسې داسې حد ته رسېدلي دي چې عقیده کې دوی ته وسوسې راځي.
په عباداتو کې ورته وسوسې راځي، ایمان باره کې شکي. زما خوا ته دلته کس راغلی د جمعې ورځ وه او ما چې کله بیان ختم کړو دروازې کې ما سره ولاړ، ما ته وویل زه به مسلمان یم که زه به کافر یم. دې خبره پورې نښته، وایي زه به مسلمان یم که زه به کافر یم. ما ته خو مسلمان سړی کم کفر تا کړی؟ وایي بس زما دې زړه ته دا راځي چې زه به کافر یم. دقه زما سوچي سحر او ماښام چې زه به مسلمان یم او که زه به کافر یم. شکی به دې کي دا شیطان په دې خپل ایمان کې، او کله د غیبو مبارک به دې شکی کي، د غیبو هغه مسلې چې قرآن او حدیث کې راغلي، چېرې دا جنت څنګه او دا جهنم څنګه او دا د قبر د عذاب څنګه او دا پلانې نعمت څنګه. دقه شیطان تا به دې کې دننه بوځي چې تا ورسوي د کفر دروازې ته، ته به ودرېږي، دا سوچونه به خپل ختم کړي. بعضو ته په طهارت کې راځي، یعنی اودس چاردام کې او په غسل کې. چېره ما چې کله دا تشې میچازې وکړې نو د دې نه بعد زمانه قطرې خو نه دي ایتلي، ما ته داسې ښکاري چې دې نه بعد زمانه قطره ویتلې. کله چې دې استنجا وکړي یاره کیدی شي دارې چې دی زما کپړو ته لګېدلي، بیا به ورشي کپړې به بدلې کړي. بیا چې استنجا شروع کړي یاره دا کیدی شي چې بیا ما ته ګندګي را لګېدلي، او په باتروم کې او د اودسماتې په ځای کې دی په ګنټو ناسي. داسې خلک هم لیدلي که نه دي؟ او دا ډېر شوي دي والعیاذ بالله. او بیا به دی ولامبي، یعنی مسله شروع د دې نه شوه چې استنجا به ما صحیح کړي او که نه خبره ورسېده څه ته غسل ته، وبه لامبي بیا به دا پوره کپړې بدلې کړي، په دې کې به چې د لمانځه وخت دی. دقه شیطان غواړي د لمانځه را وخت لاړ شي، نو بیا چې دی روزي دی بیا مطمئن نه دی. او ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې د دې اوداسه دپاره یو خاص شیطان دی چې هغه ته ولهان ویلی کېږي. هغه د مؤمنانو ته په اودس چاردام کې او په غسل کې وسوسې وراچوي. 20 پیري به د اودس چاردام وکړي، یاره چې ما به دا لاس انځلی او که نه وی، او ما به دې سر باندې مسه کړې، دا بیماري ده، دا مرض دی. خو که چېرته ته داسې وکړې دا چې څوک په دې بیمارۍ کې مبتلا دی چې کله ته د باتروم نه راووتې او دسماتې د ځای نه راووتې او چاردام دې وکړو او بس قصه په دقه ځي ختمه کړي چې زړه ته دې څه راځي هغه پرېږدې چې نه دا غلط دی، زما اودس صحیح دی، بیا تا ته دا وسوسې نه راځي. خو چې کله ستا زړه کې دا رالو چې یاره ما به اودس او بیا ورمات او ما به او بیا ور اوس روغ سړی دی هغه ته وسوسه راله، د دې وسوسې بیا مې اعتبار دی ځکه چې هغه ته دا وسوسې نه راځي. خو یو ورځ ورته دا مسله راله چې یاره ما دا رکات منځه په دوران کې چې زما دا رکات دریم دی که څلورم دی، د دې وسوسې له ولې اعتبار دی او دې شکله دی بیمار نه دی. خو چې یو سړی بیمار دی د دې له اعتبار نشته ځکه چې دی خو مرضي دی، دی خو همیشه دا وایي چې ما به 3 پیرې لاس انځلی که ما به 2 پیرې انځلی که ما به خپه انځلی، که ته ورته دا وایي چې دی له اعتبار دی خو مړ دی کو خو بیا لګیا به ته خو بیا دا خبره راځي، دی له اعتبار په شریعت کې نشته. عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه په صحیح مسلم کې دا روایت دی چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی، یا رسول الله ان الشیطان قد حال بیني وبین صلاتي وقراءتي یلبسها علی او یلبسها علی. ای د الله پیغمبر، شیطان زما او زما د منځ په منځ کې حایل شوی دی، په ما باندې زما منځ هم ګډوډ کوي، زما تلاوت هم ګډوډ کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ذاک شیطان یقال له خنزب یا خنزب، دا یو شیطان دی چې د ده نوم خنزب دی یا خنزب، دواړه صحیح دي که هر څنګه وي. فاذا احسسته، اوس دا د منځه دپاره ځان له شیطان دی، د نوم څه دی؟ خنزب. او د چاردام غسل کې طهارت کې چې شکی کې هغه ته ولهان ویلی کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا ونه وایي چې او بس ته به دغې پسې روان شي چې هغه درته څه وایي، نه وایي چې کله تا ته محسوسه شي چې تا ګډوډ کوي فتعوذ بالله من، پناه ونیسه په الله پورې، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه، وادفل عن یسارک 3 او خپل ګس طرف ته 3 پیرې لاړې توکه.
قال ففعلت ذلك. عثمان رضی الله عنه ما دا کار وکړو فاذهبه الله عني، الله زما دا مسله ختمه کړه. ځکه چې عثمان د شیطان سره مقابله وکړه، چې شیطان ورته وسوسه راواچوله، هغه په هغه وسوسو کې ورنه رغېدل نه، هغه اعوذ بالله وویل، د هغه مخې ته ودرېد او قصه ختمه شو. خو چې ته ورته دروازه کولاو کوو او ته دیس او دیس او دیس او ته ورسره روان ښه، دا د عباداتو تا ته به وسوسې راچوي. منځه ته ودرېدې، الله اکبر، نه زما نیت ګورې د څه بیا به سلام، الله چې ماښام وکړه مازدیګر بیا الله، ډېر شپېرې خو دی الله اکبر وایي. دا مرض نه دا نور څه دی؟ اخر به دې لیونۍ کي دا وسوسې او دا وهمونه او دا سوچونه. ښه منځه کې ودرېږي، الله اکبر، بیا به سلام وکړي. لکه چېرته لاړې؟ یاره ما ته دې څه ښکاري زما اودس مات دی. نو تا خو اوس 15 شپېرې چاردام وکړو. ګوره عبادت سکون پاتې شو، د عبادتو خون پاتې شو، خشوع په عبادتو کې راله، الله سره رابطه شتي، مزه وله ورکوي عبادت، هر څه دړې وړې شو. د ده اوس یو سوچ دی اودس وو که نه وو، ټول سوچ د ده په تقي کېږي. الله اکبر ما ویلی که نه دی؟ ما یو پیر مونځ کوي چې کې سهار مونځ، زما خوا کې یو کس ودرېد نیت وي او بیا لږ څه او بیا شور او بیا سبا یو پړپړی دا موږ پکې تکبیر تحریمه هم ووایي، امام سورې فاتحه هم شروع کړه او دی په دقه شوړ شوړ کې دي. کله مونځ ختم شو ما ورسره سلام وکړو، ما تا ما ته څه وایي که وایي نه تا ته خو ما څه نه، نو ما هغه بل ملګري سره خوا لګیا وایي نه، ما امام ته دې څه وایي نه، نو ما چا سره لګیا وایي ځان سره خو لیوني خبرې کوي. وایي نه ما نیت تړو. نو ما اول خو په خوله باندې نیت شتي، نو بیا خو ستا د دې نیت نه غټه قصه جوړه شوه، په تا خو په 8 منټه کې نیت وتړو. دا کم نیت دی؟ دې نیت وکړي نیت مې کړی زه د اخلاص بس چېرې ما پکې ګوره 2 رکعات وي که 4 مې وي، بیا د سره شي نیت مې کړی زړه د اخلاص او بیا د سره شي، او دا یو مرض دی الله دې ته موږ ساتي. نو د ده نه اوس تکبیر تحریمه لاړه، د امام قرت ته لاړ، هر څه لاړو، خو یار په دې کې نښتی دی چې زما دا نیت ما صحیح کړی دی او که ما غلط کړی دی. ښه وسوسې به ورته راچوي، راچوي د ښځې په باره کې، چېرې زما دا ښځه دا به په ما مینې او که نه به، او دې چې ما ته دا خبره وکړه چې دا به ګوره په څه نیت کړي، او ما چې دا ټلیفون وکړو دی اوچت نه کړو، دا به کېدای شي دی بل چا سره لیني، او ما چې دا ټلیفون وکړو او دی اوچت نه کړو، معنی دا چې ما سره طبیعت نه لګي، او دا قصه به راوار او بیا به خبره طلاقو ته ورسي چې دا به ما طلاق کړي او که نه به یې لیونی ته جوړ شي. زما خوا له یو ورځ یو کس راغلی او ما سره مانځنه بعد میلاو شو، یاره بس ما ته دا دغه راځي چې لکه ما کسو ښځو ته ویلي دي چې ته طلاق یې، ما کسو. نو ما ګوره په دې کسو مسو باندې کار نه کېږي، ما کسو ویلي دي ښځې ته طلاق یې، نه ما په دې نه طلاق یې، په دې ښځه نه طلاق یې، او ښه مې مطمئن کړو. بیا چې زه لاړم بیا راپسې راغی، نه کله ما ته سوچ راځي چې ما به په دې میسیج کې هغې ته لیکلي د طلاق یې، نو دا خو سوچ دی، دې له خو اعتبار نشته. نو ګوره بیا مې ورته تقریر وکړو او سړي ته مې خبره واضحه کړه. نو بیا ما پسې د کور دروازې ته راورسېدو، اوس مې زړه ته بله مسله راغله، ښه څه ده دا ما چې تا سره د طلاق دا بحث وکړو، په دې خو به نه طلاقه شي، دا مرض دی. ګوره دا ډېره خطرناکه بیماري ده، الله دې ته موږ ساتي چې څوک پکې مبتلا دي. زه قارېږم داسې خلکو ته، زه قارېږم. مخکې ورځو کې مې یو ته وایم که بیا رالې که نه غربوم دې مای وهم دې مای څه په ګډوډو سره شوی،
طلاق به او طلاق به نه، کافر به مسلمان به لیونی ته دا غوسه ته په دې کوم چې دی د خپل کار نه دا خو به اخر دی یو ورځ په دې لارو کوڅو کې منډې وي لیونی به ترې جوړ شي په دې ورته څه کار شي او به داسې ظالمان به پېښ شي یا جاهلان یا قصدن که هغه په مولیانو کې که عوامو کې د ده دا مسله ښه ډېره کړي ښه نه ته راشه ته تفصیل بیان کړه ته راشه څنګه تفصیل ترې سره اورم هغه بیمار دی هغه تا ته ووایي چې یاره کیدی شي او کیدی شي او کیدی شي ښه دغه شان یو بل راغلی و ما ته وایي یاره وایي سهار مانځه نه بعد مې اذکار وي او بیا مې زړه ته یو سوچ راغی چې ما د اذکارو په دې دوران کې که څه دا ویلي چې زما ښځه طلاق ده نو دا به طلاق دی نه نه ده طلاق د الله بنده نو هغه یو ته مې یو ورځ وویل ما که دې تنګ چې څه لار دله وګورو دا ما ډېرو ته ووایي یعنې که دې تنګ یې لار به دله وګورو ښځې نه به جدا شي یا به ستا نه جدا شي نه 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 نو بیا په دې شک کې شي چې دې خبرې سره خو به نه طلاقه شوې ده چې ده ما ته ووایي چې لار دله وګورو سبحان الله کم ځای ته بیا د انسان دا ذهن چې دا ورسي او د دې خلکو ډېرې عجیبه قیسې دي که دې واورې د حیران بشي ځکه یو مشهور علم تیر شوی د فقیه ابن عقیل رحمه الله هغه یو ورځ خپل مجلس کې ناست و د علم په مجلس کې یو کس پسې راغی اته دا بیماري و د وسوسو ده او د شک ورته یې وویل زه په لامبمه نو اوبو ته ور ودانګم ګوره ښه اوبو ته ور ودانګي یعنی روانې اوبه دي یا ولاړې دي خو دی لامبې داسې چې اوبو ته ور ودانګي اوبو کې غوپه شي نو چې بیا سره د اوبو نه راوځمه نو بیا په دې سوچ کې چې زما دا غسل به شوی که نه وی شي نو هغه غوسه شو ورته یې زه په تا مونځ هم نشته سړي ورته عجیبه عجیبه کتو زه خو مسلمان یم په ما څنګه مونځ نشته نو هغه وایي ته خو ما ته لیونی ښکاري او لیوني نه قلم څه دی اوچت دی اوس یو سړی په اوبو کې ځان 4-5 پیرې پوره ډوب کړي او دی اوس په دې شک کې دی چې ما به پوره ځان لوند کړی او که نه به وي دا لیونی نه دی یعنی 4-5 پیرې په اوبو کې ځان ډوب کړی دا نه چې په وارې ته ولاړلی یا په لوټه اوبه راړی ځان یې ډوب کړی دی په اوبو کې او دی اوس شک کې دی چې زما په دې بدن کې به څه ځای خو وچ نه پاتې شي او دا به ما پوره بدن لون کړی او که نه به ځکه امام ابو محمد الجویني الشافعي رحمه الله وی بس پکې په دې وسوسو کې روان شي نو نورو ځایونو ته ورسي هغه دا وایي چې ما په خپله بعض کسان لیدلي چې په منځ کې ولاړ یا تکبیر تحریمه وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر او جمع ته لاړ شي خو د ده الله اکبر ونه شو جمع لاړه د ده الله اکبر صحیح ونه شو ښه وی په اودس کې به لګیای د مانځه ټیم ته لاړ شي خو د ده اودس هغه ونه شو امام ابن الجوزي رحمه الله وی بعض د وسوسو بیماران هغه دي چې په مخه به دی د خپله کپړه اینسي او کله ورته شک معمولي دی ورله لاس وړلو جوړه د شک پیدا شو چې دا کپړه څه ده دا سقا شوې ده تاسو هم داسې دي ما خو لیدلي داسې کسه نو دی به بیا په دې کپړه پورې ونخلي ولې دې باندې پلاني لاس لګولی او مسلمان پې لاس لګولی پاک سړي پې لاس لګولی خو ده ته شک پیدا شوی چې یاره دا به سې چلي او ما ته یو ملګري قصه کول هغه خپله ښځه طلاقه کړې وه د دې د لاسې ما ورته یې ولیدې ښځه طلاقه کړې نو خو هر شی به یې انځوري که معمولي لوښی به چا راواغستو یې دی به پرې شوړه نیولې د کټ صادر باندې که به چا لاس ولګو یې دی به بیا انځو کمبل به انځو بړستن به انځله کپړې به انځلې د وړو یې بیګ وایستو په خپله به وایي دا یعنې چې زه به کور ته راتلم دا به باتروم کې وه اخر وایي دې زله زه رالم ځکه چې د ښځې او د خاوند د ژوند چې کوم خوند دی هغه ماته میلاو نه شو
د دې دقه قصه ده، دا به داسې شي، دا به داسې شي، دا به پلیتې شوي دا کپړې، دا کټ به سخای شوی، دا ځمکه به داسې شي، دا پلانې شی به داسې شي. اخر دقه ځای ته یې ورسېد. نو څه چې اخري انجام سره ووتو چې هغه کور د هغوی څه شو، هغه وران شو. زه خو اکثر دې کسانو ته وایم چې زما خوا ته راځي، زه ورته وایم ګوره واده که دي، بچي دي، د دې ژوند نه مزه واخله. دا دې ځان نسل یوني جوړ کړي چې که یاره داسې یو که داسې یو که داسې یو که دغه یو که داسې. دا میاشت به کېږي کېدای شي لږ ډېر همدغه شان یو بیمار راغلی، نو هغه ما ته دغه طلاقو دا خبره شروع کړې چې یاره ما ته داسې ښکاري چې ما دا خپله ښځه طلاق کړې، ما ته داسې ښکاري چې دا ما طلاق کړې. خیر ما چې پته ولګو نو هغه بیمار و، نو ما ګوره دې سوچونو سره ښځې نه طلاقېږي، طلاق څه ګپ نه دی. بیا ما ته وویل لږ صاحب وي طلاق خو به نه ما نه نه طلاق. زه په دې روډ باندې واوړېدم، هغه ګوټ کې را سره بیا میلاو شو، وي طلاق خو به نه وي که نه هلکه ما نه ده طلاق څه دغه پورې نښتی. زه داسې کسانو ته غوسه کوم چې د غوسې سره دوی را بیدار شي. نو د الله نه یره پکار، د خپل بدن خرابوي، خپل صحت خرابوي، د بچو ژوند خرابوي، د ښځې ژوند خرابوي، ښځه د خپلو بچو د خاوند ژوند خرابوي. دا څه خبره شو چې په هر څه کې شک او شک او شک. د شک خپل یو ځای راشي مناسب، کله ناکله جدا خبره په مخه شکونه کول چې دا څنګه یره دې پلاني چې ما ته وکتو، بعضو ته دا بیماري ده. دا ولې وکتو او ده چې دا خبره ما ته وکړه د ده به څه نیت و، او ده چې ما سره لاس میلاو کو، دا ما یو مریض لیدلی و بخپله، ما ته خپل وی چې دی دومره په دې مسله کې ورننوتی دی چې څوک ورسره لاس میلاو کړي او په دې لاس یې مثال کې لږ زور وکړو، لکه ونیم سړی زور کړي، نو دی اوس په دې سوچ کې دی چې دا زور یې ولې ورکړو. د ما ته څه وي که د زما سره څه دشمني وه، نو اوس د ده ټول یو میاشت خو ډکه شوه په دې سوچ کې چې دا پلاني زما دې لاس ته ولې زور راکړو. سم خیال دی دې ژوند په باره کې دا عذاب نه دی او دا مصیبت نه دی، دا غم نه دی. انسان ګډ وډ شي پوره. ښه کله دا د کلمو سره یو بیماري تعلق ساتي دی، دې د لاسه سړی وهمي شي، وسوسه جدای وهمي به جدا شي. او دا بیمارانو ما ډېر زیات ولیدو. مشکل په ډاکټرانو کې دا دی چې د ډاکټر خواله ورشي او پلانې ټسټ وکړو، پلانې ټسټ وکړو، پلانې ټسټ وکړو، پلانې ټسټ وکړو، په ټسټونو بدله بیا خو باسي. پکار دا دی چې ډاکټر د مریض پوره خبره واوري چې دې ته مسله څه ده، د هغې نه بعد بیا سړی نتیجې ته رسېدی شي. دا د عالم دپاره هم پکار دی، دا د ډاکټر دپاره هم پکار دی. ځکه عالم هم یو ډاکټر دی خو د دین ډاکټر دی. د مسافر ملګري چې دلته کم دي، ما ته د دوی هغه مسله محسوسېږي، د کور نه لري، د بچو نه لري، د مور پلار نه لري، د کار مسلې دي، د کپیل مسلې، د کمپنۍ مسلې، بیماریانې دي، غم خادي ده، او دا ټولې مسلې سوچونه فکرونه چې سړي ته راجمع شي، کله ده ته یو بیماري ولګي چې هغې ته په عربۍ کې ویل کېږي القولون العصبي. دا د دې غټو قولون د غټې کلمې ته وي، د دې سره تعلق ساتي. او بیا د هغې تعلق د اعصابو سره، دماغو سره وي، ده ته دا بیماري ولګي. عجیبه په دې بیمارۍ کې دا دی چې دا په ټسټونو کې هېڅ هم نه راوځي. دا ته زه د ورور او یو تجربه درته بیانومه چې د هغه انسان چې هغه تاسو سره مخلص دی، دا په ټسټونو کې به ستا هېڅ هم نه راوځي. کله چې د کلمو د نظام ګډوډ شي، د دې سوچونو او فکرونو د لاسه په پای باندې اثر وکړي، نو د هغې د لاسه ستا اعصاب او ستا دماغو ته کنیکشن هغه ګډوډ شي، ګیس جوړېږي په خېټه کې، انسان په یره کې، په سوچ کې. بل اوس هم یو کس راغلی و ما سره و، هم دغه کیسه او دوی ډېر راغلي، یره وایي ما ته ښکاري چې زه مرم، زه بس مړ کېږم. ښه د شپې چې کټ کې سولم، نو ما ته داسې ښکاري چې زما د دې خپو نه ساه ووتو، بس روان دی. انشاءالله څوک به نه خو بیا هم کېدای شي په دې ناسته جمع کې هم
دا مسله به وي، ځکه چې دا د ما ته پته ده دا د سوچونو او فکرونو سره دا جاښه جوړېږي. ښه زه مړ کېږم، زما د دې خپو نه ساه روانه ده، एकदम به دا سړی راودانګي بار ته به راوځي، ساه ورته دومره ډوب شو. نو دی به بیا په بازار کې ګرځي، بهر به د دیرې دروازې کې ناست وي، دلته خو مسافري ده، مور نشتي، پلار نشتي، ښځه نشتي، بچي نشتي چې دی ورته خپله مسله ووایي او د هغوی سره کښېني. غریب بیا بهر ناست ځان انډیوال را پاسولی نه شي، انډیوال ته خبره کولی نه شي، نو دی به بهر ناست یا به بازارونو کې ګرځي. ښه لفټ کې وایي زه نه خېجم، دا ګوره زه چې نن تاسو ته کومې مسلې بیانوم دا ته ګوره ډاکټر هم نشي بیانولی، قدر یې کوئ د دې مسلو. وی لفټ کې چې خېجم یریږم، نو لفټ کې زه نه خېجم، زه به په وړو باندې خېجم. لیکن زما دا سوچ چې دا لفټ کېدی شي په ما څه شي بند شي. په لرې سفر باندې نه ځم، ولې کېدی شي دا ګډ اکسیډنټ وکړي او زه مړ شم. یو کس دلته راغلی و د جمعې د لمانځه نه بعد درس نه بعد ما سره میلاو شوی، جمعې په ورځ چې کېدی شي بعض ملګرو ته قصه معلومه وي، 5 کاله و که 6 کلي ته نه دی تللی. ولې د پاټۍ م ولاړ، وایي زه یېرېږم چې نجاس به راولېږي. 6 کال د کلي ته نه دی تللی که 5. ولې ښه مې بچي یادېږي، ښه مې ښځه یادېږي، مور پلار مې یادېږي، خپلوان مې یادېږي، خو دا جاز به راولېږي. یره معمولي خبره ورته غټه شي. څنګه؟ لکه مثال کپیل ورته ټلیفون وکړو او دی ورته ووایي چې دا اقامه په دې میاشت کې څه که نوي که. دا اوس عامه خبره ده که نه غټه خبره ده؟ دا د ده دپاره غټه مسله جوړه شو. ټول سوچ اوس په دې کې دی چې دا څنګه، دا ولې، دا کله، طبیعت یې ټول خراب شو. نو دا بیماری د قولون ده، قولون عصبي د اعصابو سره د کلمو کنکشني. کله چې تا ته اچانک د غم خبر راشي یا د یرې، نو خېټې دې خرابېږي که نه؟ نو سبحان الله د دې یو کنکشن دی د اعصابو، د دماغو، د دې کلمو سره. نو چې د کلمو نظام ګډوډ شي، هلته برب په تا باندې اثر کوي، په سر بوج. او دا درته فایده ذکر کم، دا کومې فایدې چې زه ذکر کوم دا داسې په اعلی اسانه تا ته ډاکټر هم نه بیانوي، ځکه چې هغه وایي چې دې زما د دوايانې والي او ښه ټېسټونه وکړي. دې سړي ته دا چې دې بیمارۍ کې اخته شي، د دې یو غټه نښه دی دا ګس طرف د بدن نه، دا ګس طرف په دې باندې اکثر دړي، په ولي، په لاس، په سینه، په خپه. نو هلته ظاهري خبره زړه کم طرف ته دی، نو دی وایي زه څه کېږم، زه مرم، زنکدن زما راغی. دقه زما زنکدن دی، دا درد د زنکدن دی که نه نور څه دی. او تلایي کې به پروت وي، دا خپه به زر زر وړقي چې د خپې نه مې ساه وتلې کشتي پکې، هیلاس ته مې ساه وتلې کشتي، دغه درجې ته ورسي د ژوند هغه مزې ټوله دړې وړې شي، ټوله مزه دړې وړې شي. او عجیبه دا ده چې ګوره دا بیماري په ټېسټونو کې دا نه راوځي، ځکه چې ټېسټ تا ته څه وښیي، داسې نه ده چې ستا په کلمو کې زخم دی یا د معده زخم شوی ده یا معده کې پړسوب دی، نه نه، هېڅ هم نشتې، صرف ستا د کلمو نظام هغه ګډوډ شوی دی، د یو حادثې د لاسه تا ته غم راغلی دی، تا ته سوچ راغلی، تا ته فکر راغلی، او یا د ګډوډ خوراکونو د لاسه. علاج د دې څه دی؟ دینداري. ګرځه، سحر کې وځه، ماښام کې چکر لګوئ 9 غنټه، د شپې چکر لګوه، ملګرو سره کښېنه، ګپ شپ لګوه، دې سره هم دا غمونه څه شي ورک شي. مخکینۍ خبره ده، یعنې هغه وخت کې به زما عمر داسې 19-20 کاله داسې به و، نو زما په دې ګس طرف، په دې ګس تشي به داسې لږ دړ لاته، نو زما ورته سوچ لاړ چې آخر دا دړ د څه شي دی، ډېر وخت نه دی، یو هسپتال ته ځو، بل ته ځو، څوک یو ګولۍ لیکي، څوک بله ګولۍ لیکي. بېچاره ته یو ډاکټر وخو چې هغه سورین دی، د سوریا دا ډېر تکړه ډاکټر دی، هغه خواله ورشه. زه دا خواله ورغلم چې زه ورسره کېناستم، دوا سلام وکړه. سورین ډېرې سي چې سړی ورسره کښېني، خبرو ډېر خوش اخلاقه او ډېرې خبرې سړي سره کوي، ډېر په خوش اخلاقۍ میلاو شي، او کښېنه ماشاءالله، د کوم ځي او څنګه. ما ورته ویل ډاکټر صاحب زما به یې تشي تړي د ډېر وخت نه، او ډېرو ډاکټرانو له لاړم،
ما ته عمر دې څومره یاره بای 19 کاله ملګري دې شتي ما خو ډېر وایي داسې کار به وکړي چې د دغه ملګرو سره به چکرې لګوې منډې وه ټوپونه وه ورزش یې کوه لوبې کوه او که د نن نه بعد مې په دې اسپتال ولیدي نو خیر دې نشته ما په زړه کې دا به کومه بلا واوړي خلکو یې دا ښه ډاکټر دی ټېسټ مس وکړي هغه ورځ شو الحمدلله هغه دړ ورک شوی دی حتی اندازه ولګېده چې په دې عمر کې دته دې څه دړ راځي دلته علامات د بیمارۍ پې نشتي د دومره ټېسټونه کړي دي هر څه صفا دي دا دته یو سوچ پرېوتی چې یاره دلته سي چل دی او هغه چې زه د اسپتال نه راووتم او هغه دړو مرک شوی دا قیسه ټوله ختمه شوې ما ته وایي ګرځې د ژوند نه مزې واله ته په دې عمر کې ما پسې راغلی زما په تشي دړ نو علاج د دې مسلو څه دی د دې قولونه او د سوچونه او فکرونه چې ته د دې ژوند نه مزې واله ملګرو سره کښېنه وګرځه بهر چکرې ولګوه ماحول بدل که یعنی ما نه به خفه کېږي نه زه ته یو خبره وکړم زه خو د ملګرو سره کښېنم پاسم دلته چې رقم ملګري مسافر ځکه چې موږ یو خلک یو زه دوی خواله ځم راځم زما خواله ځي راځي ټول خو زه چې کله د دې ملګرو خواله ورشم که د دوی دا ژوند وینم نو زړه کې دا مخامخ ورته نه یم ځکه چې بیا حوصله یې دغه کېږي زړه کې دا یم چې ډېر ګران ژوند دی دا ډېر ګران ژوند دی داسې اوسېده بغیر د بچو نه د مور و پلار نه بغیر د ښځې نه د دېسې خلکو سره چې د هغوی مزاج کېدی شي جدایي ستا جدایي بې وخته را پاڅېدی نه شي موبایل ټلۍ لګولی نه شي رڼا لګولی نه شي یعنې یو لنډ تنګ ژوند دی نو په دې کې لازم سړي ته دا سوچونه او دا فکرونه راځي نو لږ داسې وکړه ماحول بدل کړه وځه بهر ته لږ پلاني خواله ورشه علاني خواله ورشه یو باغچې ته ورشه وګرځه چکر ولګوه څه ازاد که ورزش وکړه لاړ شه بل قسم خوراک ځان له راواله هغه وخوره دې سره به ستا هغه سوچ څه شي هغه بدل شي بیان به په دې باندې ختم کړم چې د وسوسو نه او د دې سوچونو او فکرونو د وتو نه لار هغه دا ده د ټولو نه اول دا سوچ په ذهن کې واچوه چې دا یو امتحان دی د الله په تا باندې راغلی دی او په دې کې به حکمتونه نو صبر کوه وما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم الله وایي په تاسو چې کوم مصیبتونه راځي دا ستاسو د لاسونو د لاسه په تاسو راځي ستاسو د کړو د لاسه راغلي دي نو دا یو امتحان دی څه کوه صبر کوه دویم کار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ډېر وایه چې کله د ته وسوسې راځي او کله د ته وهم سوچ فکر راځي نو څه وایه اعوذ بالله الله وایي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله چې کله شیطان راشي او په تا باندې حمله وکړي ګډوډ کوي دي فاستعذ بالله پناه ونیسه په چا پورې په الله پورې فاستعذ بالله مطلب اعوذ بالله ووایه دریم کار دا وکړه چې هر وخت د الله نه مرسته غواړه او په الله باندې توکل وکړه ځان وسپاره چا ته الله ته او مضبوط یقین ساته چې که زما څوک حفاظت کولی شي او د دې شیطان نه مې بچ کولی شي نو هغه څوک دی هغه الله دی الله وی ومن يتوکل علی الله فهو حسبه څوک چې الله ته ځان وسپاري الله د ده دپاره څه شو کافي شو نو ځان وسپاره چا ته الله ته ځان وسپاره بېغمه شه دریم څلورم کار دعاګانې ډېرې د الله نه غواړه خصوصا په تهجدو کې د اذان نه وروسته قیمتي وختونه چې کوم دي په سجده کې وایي الله زما دا مسله ختمه کړه أمن يجيب المضطر إذا دعاه الله وایي هغه څوک دی چې یو غم ځپلی ورته چغه ووایي او هغه له دعا قبوله کړي خو الله دی که دا هم یو غم دی یو مسله ده الله ته یې بیانه کړه وژاړه الله ته یا الله وایي دا مسله مې ختمه کړه دا سوچونه مې ختم کړه دا فکرونه مې ختم کړه دا مسله راته حل کړه پنځم کار د ټولو نه اهم چې ته دا وسوسه او سوچ بند کړي ختم یې کړه یعنې ته ته سوچ را روان چې دا مونځ په څنګه باندې دا خبره څه کټوله
ختمه بس ستا دا موز صحیح دی، ستا دا اودس صحیح دی، ستا دا خبر صحیح ده، ستا دا کار صحیح دی. او ځکه حدیث کې راځي، امام مسلم راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی شیطان به په تاسو کې راشي په بازو پسې، فیقول من خلق کذا وکذا، و شیطان به دته دا راواچي چې دا پلانې شی چا پیدا کړی دی، پلانې چا پیدا کړی، پلانې چا پیدا کړی. نو جواب څه دی؟ الله پیدا کړی دی. حتی یقول، تر دې چې دې سوال ته به راورسي من خلق ربک، ستا دا رب چا پیدا کړی دی. فاذا بلغ ذلك، کله چې دې ته راورسېدې، فلیستعذ بالله، اعوذ بالله به ووایې، ولینتهي، او دا سوچ دې بند کړي. څه دې وکړي؟ دا سوچ دې بند کړي، ختم. ما لږ ساعت مخکې په دې اوږده قصه وکړه، که ته پکې دننه ورغلې ته شیطان ته به خپله لار کولاوې، خو دا سوچ په دې باندې څه که ختم که. یو حدیث کې دا راځي، صحیح مسلم کې دا حدیث دی، چې بعضو خلکو ته به دا سوچونه راځي چې یاره دا الله ببارک دا څنګه او دغه څنګه، فمن وجد من ذلك شیئا، نو که چاته دا وسوسې او دا سوچونه راځي، فلیقل آمنت بالله، نو څه دې ووایي؟ آمنت بالله. دا څو خبرې شوې؟ شپږ. اوومه خبره، دا یقین ساته چې الله ستا ملګری دی او ستا مرسته به کوي. ولا تهینوا ولا تحزنوا، الله وایي مه غمجنه کېږئ، مه یېرېږئ، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تاسو به همیشه زورور یې خو که تاسو مؤمنان یئ. چې ستا مضبوط یقین چې الله زما ملګری دی او شیطان زما دشمن دی، او د شیطان چل ول چې دی هغه کمزوری دی. اتم علاج او غټه خبره، هر وخت الله یادول، چې څومره ته الله یادې د دې وسوسو، سوچونو، وهمونو، فکرونو نه به وځي. سوره فاتحه وایه، په ځان یې چوف کوه. معوذات، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس وایه، په ځان یې چوف کوه. د سحر اذکار وایه، د ماښام اذکار وایه، د فرض مانځه نه بعد چې کوم اذکار دي هغه وایه. ها، او که بیا پته ولګېده چې دا یو نفسیاتي بیماري ده، نو بیا څه وکړه؟ علاج وکړه، ډاکټر له لاړ شه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، ما انزل الله دا الا انزل له شفاء. کومه بیماری چې الله دنیا ته رالیږلې ده، د هغې دپاره علاج هم رالیږلی دی. د هرې بیمارۍ علاج دی، الحمدلله. لاړ شه ډاکټر خوان، ولګو د پیسې په ځان باندې، د پیسې مونږ ګټو دې دپاره چې په ځان یې ولګو، ټسټونه وکړه، علاج وکړه، ډاکټرانو نه تپوس وکړه چې ما ته څه مشکل دی، ما ته څه مسله ده، او دې سره به انشاءالله الله ستاسو دا مسله دا به حل کړي. دا د خیرخواهي په بنیاد باندې ما تاسو ته د یو څو خبرې وکړې، ځکه چې په دې هفته کې صرف 4-5 داسې بیماران زما خواله راغلي، او د میسیجو خو تپوس مه کوه چې څومره میسیج ما ته راځي، هغوی ته دا مشکلات دي. الله سبحانه وتعالی دې کم رونه او خویندې چې په دې بیمارۍ کې مبتلا دي، الله دې د هغوی دا مسله اسانه کړي، او الله دې هغوی له شفا ورکړي، او الله دې موږ د دې قسمه بیمارو، وسوسو او سوچونو او فکرونو نه ساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.